ورپسې زه بیا هم محمد عارف یم په شهي لارښود چینل له تاسو سره هم کلام یم. دوستانو نننۍ موضوع چې دا د فیسبوک څو مختلف مخصوص کوډونو په اړه ده چې انشاءالله تاسو ته ښیم. دوستانو لومړی درس شروع کولو نه مخکې دوستانو زما چینل سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شریک کړئ تر څو زه تاسو ته نوې ویډیو برابر کړم. دوستانو لومړی ځو مونږه پلی سټور ته. دوستانو کله مو چې پلی سټور ته لاړو دلته به فیسبوک مونږه سرچ کوو. فیسبوک دوستانو ګورئ فیسبوک دی راغلی. فیسبوک آپشن باندې دلته ما سره انسټال دی، دلته راغلی اپډیټ. زه خپل فیسبوک اپډیټ کوم. you need to sign in your Google account. دوستانو دا فیسبوک ما سره اپډیټ دی، اپډیټ نه کیږي. دوستانو زه زما خپل فیسبوک ته. دوستانو کله مو چې فیسبوک ته راغلل دلته یو جینۍ آی ډي پیدا کړئ. دوستانو راځو دلته دا ګورو دوستانو یو د جینۍ پوسټ ده. زه راځم دغه جینۍ پوسټ په کمنټ ته ځم. کله مو چې کمنټ ته راغله دوستانو دلته مختلف کوډونه دي چې متوجه اوسئ تاسو دوستانو چې دلته کمنټ کوم. دوستانو لومړی به دوستانو دلته تاسو لیکئ 2 نقطې قوس بند 2 نقطې او قوس بند چې تاسو ولیکئ تاسو دلته باندې سینډ کړئ. دوستانو کله مو چې سینډ کړو دا رقم ته یو نقشه راځي. بیا به تاسو دلته خپل نام رجسټر کړئ. نیم رجسټر به دلته لیکئ دوستانو چې your name.com به تاسو سینډ کړئ. کله مو چې سیټ کو دوستانو دا به دا رقم سټایل راځي. دا به تاسو نوم به دلته رجسټر شوی دلته لیکلی دوستانو نیم رجسټر ډومینینګ. دوستانو بیا به تاسو دلته راځئ دلته به لیکئ قوس شروع کوچنی وای قوس بند دا به سینډ کړئ. دوستانو کله مو چې سینډ کو دوستانو همدغه لایک تاسو لایک کړئ. کله چې تا لایک کو دوستانو تاسو به بیرته بک ځئ. کله چې بک ځو دغه پوسټ چې دی د 3 نقطې باندې کلیک کړئ. کله مو چې کلیک کو دا پوسټ به سیو پوسټ باندې کلیک کړئ. دې باندې سیو کړئ. کله مو چې سیو کو دوستانو بیا به تاسو 4 ساعتونو کې دوستانو داسې د یو کمنټ راځي تاسو بیا خپله کتلی شئ. دوستانو درس مو همدومره خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ وي. زما چینل لایک سبسکرایب او ملګرو سره شریک کړئ.